سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نسخ خط اتمه برخه یعنې د پ مرکبات درښیمه. نو د نسخ خط د اتمه برخه کې د پ مرکبات د کلم چې پ لیکه د قلم دلته داسې افقي کېږدي دا رقم ګوره د قلم خط د تاسو داسې سیده راسي دا پورته داسې بوځي دا ځای ګول راولي داسې ګوره ګول راسي دلته بیا دا سیده داسې بوځي دا هماغه الف دی نه داسې ځای کوي فی بل چې د فی بی ده فی هم دا رقم ته ولیکله لکه واو او قاف ټول یو شی ده فی او قاف یو شی ده صرف ورته ټکي ورکوئ نور یو شی دی که یو ټکی مو ورکړه فی کېږي که دوه ټکي مو ورکړه قاف کېږي نور به دلته به نه ده قلم بیا هماغه لکه بې غوندې کې دا رقم ګوره داسې میوزیک که دا بیرته راولي دلته دغه ځای کې داسې کوي که دوه ټکي مو ورکړه پې ترې جوړېږي که یو ټکی مو ورکړه بې ترې جوړېږي که دوه ټکي مو ورکړه درې ټکي مو ورکړه پې ترې جوړېږي که دلته مو یو بل ټکی ورکړه نو سې ترې نه جوړېږي. بل چې د فی جیم ده دغه بی او فی او قاف دا سخت نه دي ټول یو شی دي دا رقم د بی مو لیکله دا نه ده ګوره دلته صرف دغه ځای کې فرق ده نور هماغه بی غوندې ده دا ځای نور داسې سیده راولئ لږې جګ کړئ داسې له دې ځای نه جیم ورته شروع کړئ دا داسې بوځئ دې ځای ته چې کله ورسوه دا بیرته راتاو کړئ داسې شاته د دې ځای او د دې ځای منځ کې باید راسي داسې دا ګوره دا به بیا داسې ښه ښایسته ګول راولي دا رقم ته فی جیم. بل چې د فی دال ده همدا رقم ته ټولو کې نه ده همدغه شی راځي دومره هم چې بوته نور بس هماغه ساده دال د هر کوم یو تورې چې هغه ورسره یو ځای راځي فی دال. بل چې د فی ری ده فی همدا رقم ته ساده مو لیکله دا ګوره دلته ساده ری ده بس صرف یې ورسره ولیکه فی ری. بل چې د فی سین ده فی ری دا رقم ته هم لیکلی شي یو فی زی بیکم بل فی سین ده دا رقم ګوره د فی سین. بل چې د فی صاد ده دا رقم ته ساده فی مو لیکله دا ګوره دا د سیده بوځي دې ځای نه ورته صاد داسې بوځي دا ځای داسې راولي فی صاد. بل فی توی ده صاد او توی یو شی ده ګوره دلته چې کله الف راکښته کوو د منځ بیخ نه لاندې او د بیخ نه لږ پاس ته ځای کې بیا ورته راکښته کوي. بل چې د فی عین ده دا رقم ته فیم ساده ولیکله دا ځای داسې کې ګوره لکه دال غوندې دا بیرته سیده بوځي بیرته یې داسې راولي دا ځای ګوره له دې نه داسې ډېر ونوځي فی عین. بل چې د قاف عین هم راځي هر کوم یې چې مشکل نشته د هر توري ورته ورکولی شي. بل چې د فی فی ده بل چې د فی قاف ده فی قاف. بل چې د فی کاف یا قاف هر کوم یو توری چې ورته یو ځای کوي مشکل نشته ده داسې ساده ګوره فی مو لیکله دا رقم فیم چې کله ولیکله دا بیرته شاته داسې راولي چې داسې هم شاته راوستله دا داسې جګ بوځي کله مو چې جګ بوته دا ځای بیرته داسې راولي دا ځای داسې کوي دلته یو حمزه ورته ورکوي دا ځای لږ پنډه غوندې ورته ورکوي چې لږ ښه ښکاره شي. بل فی قاف داسې ده داسې ساده فی مو لیکله دا مو چې ولیکله دا بیرته شاته کوږ داسې بوځي دې ځای کې بیرته قلم کېږدي دا داسې راولي دلته هماغه د کاف خپل حمزه ورته ورکړه دا له دې ځای نه داسې بوځه. او بل چې د فی لام ده فی لام داسې فی الف هم ولیکه ټول توري یو بل ته سره ورته دي دا فی الف ده دا بیرته شاته راوله داسې دا رقم ته دې نه به داسې لږ یو نقطه که درته ټیټ شي نور دا ځای داسې راولي فی لام. بل فی میم ده فیم ساده فیم داسې ولیکله دا رقم ته دا لکه دال غوندې داسې جګ بوځه دا بیرته بوځه دې سر ته دې ځای کې دا ځای داسې که فی میم. بل فی میم دا رقم ته هم لیکلی سو فیم دا رقم ته ولیکه دا ځای داسې کوي دې ځای کې دا رقم فی میم. بل فی میم دا رقم ته هم لیکلی سو د ساده فی مو لیکله دا داسې بوځي او دا ځای دا رقم ته فی میم. بل چې دا فی نون ده داسې ساده فی مو لیکله دا رقم ته دا ځای داسې راولي دې ځای کې هماغه ساده نون ده لکه د سین او د صاد اخرنی غږ داسې راولي
فینون فی واو فی واو د قاف غوندې ده دا رقم ته قاف هم ولیکه فی قاف دا ځای دلته د ری غوندې داسې راوله دا رقم فی واو بل چې د فی هې ده دا رقم ته ګوره دا لکه شپږ غوندې هم داسې ولیکه دا رقم ته بیرته یې داسې راولئ فیه بل فیه دا رقم ته هم لیکلی شو هغې کې چې د دوه هېګانې دي بل فیه دا رقم ته هم لیکلی شو دا رقم دال غوندې مو ولیکه لکه د دال هغه اخرا دغه ځای چې داسې راځي دا بیرته داسې کوي فیه بل چې د فی لام الف ده داسې فی مو لیکله دا رقم فی الف هم ولیکه دا ځای داسې راوړئ لکه د ری غوندې دې ځای نه الف کوږ ورته راولئ دا یې فی لام الف بل ځای د فی یې ده فی هم داسې لیکله فی یې داسې ساده فی ولیکئ دا ځای داسې راولئ دا ځای نور دا رقم ته بل فی یې دا رقم ته هم لیکلی شو فی یې بل فی چې ده هغه اوږده یې خوري نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو وه که چېرته مې ویډیو خوښه سوي ویډیو حتما در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي